ننګرهار کې ټرافیکي پیښې له امله یو تن شهید او شپږ ټپیان شول. د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ مربوطاتو کې د کورولا او ټوري ډوله موټر د جنګېدو په پیښه کې یو تن شهید او شپږ ټپیان شوي دي. د پیښې له ځای څخه مسؤلینو ټپیان حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه لیږدولي دي. د غزنی د مرکز اړوند اسپندي سیمه کې د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت یو جومات جوړ او ګډ اخیستنې ته وسپارل شو. د احصایې معلوماتو ملي اداره وایي چې د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش بهیر کې هیوادوالو ته د لا ډېرو اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش څانګه پرانیستل شوه. او د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي پر ریکشو او نور ترانسپورتي وسایطو یې زرګونه د بې مفهومه او مبتذلې کلمې پاکې کړي دي. د دوی په وینا ترانسپورتي وسایلو ترڅنګ جلال آباد ښار کې د لوحو سمونې د مخنیوي یو کمیسیون جوړ شوی چې هر چهارشنبه او دوشنبه په ښار کې ګرځي او په نقلي وسایطو لیکل شوي بې مفهومه کلمو د پاکولو سره سره هغه لوحې چې پر نورو ژبو لیکل شوي وي هم سموي.